سلامونه الله دې وکړي روغ اوسئ. 2023 کال 50 ورځې کرکټ نړیوال جام سالی په هند کې د دفاعي اتلې انګلستان په ماتې سره پیل شي. یوازې ماته نه بلکې د نیوزیلند لخوا یو غټ میسج د نړۍ نور لوبډلو ته ورکړل شو، کومه ستره بریا چې دې لوبډلې ترلاسه کړه. که څه هم نیوزیلند د زیاترو کرکټ شنونکو او ان د دې لوبډلې د پخواني لوبغاړي سایمن ډول په څلورو لوبډلو کې هم شامل نه و، خو بیا هم نیوزیلند وکړی شو چې نن یو غټ سټیټمنټ، یو غټه بیانیه نور لوبډلو ته ورکړي چې دوی ورلډ کپ لا یو ځل بیا 2019 او 15 کال په توګه باندې راغلي دي او ځان بشو کوي. نړیوال جام لومړی لوبه په نریندرا مودي نړیوال لوبغالي کې ترسره شو چې دا د کرکټ په نړۍ کې تر ټولو ستر لوبغالی دی چې پکې د 1,32,000 نندارچیانو د ناستې ځای لري. خو په شمار باندې پکې 2,000 نفر هم لوبې لیدو ته نه راغلي چې دا هم یو بیکاره او بد پیلو نه یوازې دا چې سیالۍ څرنګه ترسره شوه د نیوزیلند دفاعي اتلې لوبډلې لخوا، بلکې نندارچیانو چې کومه نشتون و په لوبغالي کې او دې هم نړیوال جام پیل پیکه کړ. لوبې د کراشو 202 منډې انګلستان په ډېره مشکله سره جوړې کړې. انګلستان چې په ټیسټ کرکټ کې هم ډېر زیات مشهوره دی چې همیش که هر حالت وي، که یو وکټ تلي، 2 وکټې تلي، 3 وکټې تلي وي، د دوی هر یو لوبغاړی چې راځي هغه اټیک وي او اټیک کوي. خو په مقابل کې چې د نیوزیلند کومه لوبډله ده هغه بیا ډېره ډسپلین لوبډله ده. مکالم پښتون کې دا څه اګریسیو و، خو دوی ډېر ډسپلین لوبغاړي دي، ډېر زیات کول لوبغاړي دي او ډېر زیات په میرټ باندې په ډسپلین باندې هغه ګیم مخکې بوځي. خو نن هر څه سرچپه و. نیوزیلند په اټیک باندې و، هم په بالینګ کې هم په بیټینګ کې، چې په بالینګ کې دوی د انګلستان هیڅ یو لوبغاړی د جروټ نه بغیر او د بټلر نه بغیر ملګرتیا ته او ډېرو منډو ته پرې نه ښوده. د لومړي ځل لپاره د 50 ورځو لوبو په تاریخ کې داسې ولیدل شو چې د انګلستان 10 واړه لوبغاړو یا 11 واړه لوبغاړو له 10 څخه زیاتې منډې جوړې کړې. نو 202 منډې وې او کله چې د نیوزیلند پیل شروع شو، ویلیانګ دوی ډېر ژر له لاسه ورکړه. خو څرنګه چې راچین راویندرا هندي الاصله نیوزیلندي ځوان چې 2013 کال کې دا په 19 کلن نړیوال جام کې د نیوزیلند لپاره لوبېده، یو لیفټ آرم سپینر بالر دی او تیرو لوبو کې اوپنر هم راوتی او مخکې لوبو کې په 8 او په 9 پوزیشن راوتی او دا ځل پروموټ کړ او د ډیوډ کانوی سره دا په 1 ډاون کې راښکته شو، 123 منډو باندې ناسوځېدلی پاتې شو او ډیوډ کانوی چې 152 منډې جوړې کړې، هغه هم یو د خپل ژوند بهترینه انینګز وکړ. نو که وکتل شي رزلټ وکتل شي بیخي یو طرفه لوبه وه، ځکه په 14.2 اورونو کې نیوزیلند د 202 منډو هدف ترلاسه کړ او که دغه هدف تر 350 پورې هم وی نو نیوزیلند چې کوم بیټینګ لاین لره او نیوزیلند چې کوم پارټنرشپ د دویمې وکټ لپاره وکړ، نیوزیلند چې کوم قسم ریسک فری، تر ټولو مهمه خبره دا وه چې هیڅ یو ځای کې داسې ښکاره نه شو چې یاره انګلستان دغه لوبه کې مخکې دی. په بالینګ برخه کې هم چې کله دوی بیټینګ کاوه، نو نیوزیلند په د لوبې په ټولو اړخونو کې په دفاعي اتلې انګلستاني لوبډلې باندې برلاسی و او دوی په 14.2 اورونو کې د یو لوبغاړي په سوځېدو باندې هدف ترلاسه کړ او نه یوازې بریا بلکې یو ډېر غټ رن ریټ دوی په دغه بریا سره ترلاسه کړ. انګلستان رن ریټ چې راتلونکې لوبه بنګلادیش سره کوي، بنګلادیش سره هم د دوی ریکارډ څه په سب کانټیننټ کې یا په ایشین کنډیشن باندې دومره ښه نه دی او دغه ماتې چې غټه ماتې وه، ستره ماتې وه، د دوی کانفیډنس به ډېر زیات ښکته کړي. خو لا هم کافي لوبې د لوبډلو لپاره شته دی. نو په دې هیله چې دفاعي اتله ده، د دفاعي اتلې په توګه باندې لوبه نندارې ته وړاندې کړي. نو سبا د نړیوال جام په دورشل کې دویمه لوبه کې پاکستان له هالنډۍ یا نیدرلنډۍ لوبډلې سره د لوبې ډګر ته وځي. نو دا چې دغه سیالۍ کې څه پېښېږي دا به تر سبا لوبې تعقیب کو او بیا به د هغې نه وروسته
د سبا لوبې په اړه باندې هم تاسې ته پوره معلومات درکړو.